سلامونه ستړي مشئ. د کمپیوټر ساینس محصلینو لپاره زه نن لس سپارښتنې لرم. دا چې ما کمپیوټر ساینس کې لیسانس کړی، بیا مې پکې ماستري کړې، بیا ما پکې 8 کاله همدا اوس هم لګیا یم چې کار کومه. نو کوم مسایلو، مشکلاتو، کوم تجربې چې زه لرم هغې نه ما لس راغیستې دي او تاسو سره به یې په دې ویډیو کې زه شریکومه. نو راځئ یو په یوې تاسو ته وایم. لومړی کله چې کمپیوټر څخه استفاده کوئ حتما عینکې استفاده کوئ. داسې مه وایئ چې زما سترګې اوس لپاره صحیح دي، هیڅ مشکل نه لرم، زه عینکې نه استفاده کوم. ګورئ دا په وخت سره په راتلونکي کې ګورئ د کمپیوټر څخه زموږ بیا خلاصون نشته. که چېرته کمپیوټر ساینس هره رشته تاسې وایئ نو تاسې به د کمپیوټر څخه حتما استفاده کوئ، که هغه هره برخه وي، که هغه پروګرامینګ وي، که نیټورک وي، ډیټابیس وي، که هغه آی ایس وي، که هره برخه وي تاسې حتما کمپیوټر سره مخ کیږئ. که په دفتر کې یاستئ، که په کور کې یاستئ، د هغې نه به استفاده کوئ. نو عینکو څخه همدا اوس که محصل یې یا کار کې لګیا یې همدا اوس د عینکو څخه استفاده وکړه. دویم، اکثره محصلین یا اکثره ځوانان چې اوس برحاله وظیفه کوي یا لګیا دي درس وایي، هغوی یو مشکل دا لري چې دوامداره کمپیوټر ته ناست وي، په ساعتونو ناست وي، هغوی اوس نه ستړي کېږي. خو دغه ناسته دوی ته په آینده کې راتلونکي کې دوی ته مشکل جوړولی شي. کیدای شي همدلته دا ویډیو چې ته ګورې کیدای شي تا ته هم دا احساس شوی وي، تا په مخکې د زیات د کمپیوټر څخه استفاده کوله، اوس ته ستا صحي حالات چې ده مخکې غوندې نه ده پاتې، نو حتما تا ته به هم تجربه شوي وي. ما ته خپله دا تجربه شوې ده چې دوامداره ناسته د کمپیوټر ته چې ته 4 ساعته 15 ساعته مستقیم ورته مسلسل ناست اوسې، نو د هغه کمپیوټر څخه استفاده کوې، که پروګرامینګ کوې، که نیټورک کوې، که درس وایې، که هر څه کوې، نو دا به هیڅکله هم نه کوې. په هر ساعت کې به ته حد اقل 15 دقیقې، 6 دقیقې تر 10 دقیقې پورې به ته څه کوې؟ تفریح به کوې، د باندې به وځې او د کمپیوټر څخه د رڼا څخه به څه کوې؟ ځان به 10 دقیقې حتما لرې کوې. دریم، د دوامدارې استفادې په وخت کې کله چې تاسې یو ساعت د کمپیوټر څخه استفاده کوئ یا 50 دقیقې ورڅخه استفاده کوئ، دا د ناستې طریقه باید ستاسې جوړئ. کله چې تاسې کار کوئ، پروګرامینګ کوئ، که چېرته په اتاق کې محصل یو اتاق کې، نو کوشش وکړه چې بالښت دې شاته منظم کېږدئ، لیپټاپ دې داسې په جګه ساحه باندې کېږدئ چې ستا ته هغه د ناستې طریقه یې څنګه اوسي؟ مخامخ اوسي درته. داسې نه چې ته ورته څنګه کښېنې چې ستا ملا ورسره کږه اوسي یا د ناستې طریقه دې بل قسم اوسي، نو دا تا ته آینده کې راتلونکي کې ډېر مشکلات جوړولی شي. نو دا حتما په نظر کې وساته چې کله ته 50 دقیقې، نیم ساعت یا 1 ساعت ورڅخه استفاده کوئ، باید د ناستې طریقه دې ډېره منظمه اوسي. څلورمه تجربه زما دا ده چې د کمپیوټر ته یا که درس وایئ، که کار کوئ، که پروګرامینګ کوئ، که نیټورک بخش کې، که هره برخه کې د شپې تر ناوخته پورې به هیڅ کار نه کوئ. اکثره ځوانان داسې دي چې وایي چې یو ساعت به نور هم کار وکړم، هغه د شپې 1 بجه یا 2 بجې شي په دې باندې. ته به څه کوې؟ ته باید د کار وخت دی، د مطالعې وخت دی، د پریکټس وخت دی، دا باید معلوم اوسي. 1 ساعت 2 ساعته هره شپه که چېرته ته کار وکړې، نو خوب دې هم هلته منظم وساته، تفریح ته هم وخت ورکړه، زده کړې ته هم وخت ورکړه، تمرین ته، ټولو برخو ته تا باید یو منظم تقسیم اوقات جوړ کړی. ګوره دا ستا 1 هفته یا 1 کال نه ده، بلکې ته 4 کاله د دې کې څه کوې؟ لیسانس کوې، بیا وروسته ماستري لپاره پلان نیسي، همداسې ته کار کوې. نو دا زموږ او ستاسې د کمپیوټر سره یو ورځ نه ده. نو کوشش وکئ تاسې باید د خوب مو منظم کړئ، د شپې تر ناوخته پورې به هیڅکله هم کار نه کوئ. 5مه مشوره زما ستاسې ته دا ده چې تاسې باید 8 ساعته خوب مو حتما پوره کړئ. ګورئ که چېرته تاسې خوب مو نه منظم ونه ساتئ، 1 ورځ، 2 ورځې، 1 هفته، 1 میاشت، نو دا ستاسې په صحت باندې ډېر زیات تاثیر کوي. نو کوشش وکړئ چې هره ورځ حد اقل 7 ساعته، 8 ساعته خوب ستاسې باید څنګه کوئ؟ پوره یې کوئ. دا ستاسې ذهن ته آرام ورکوي او په آینده کې به تاسې د دې ستونزو څخه په امن کې یاستئ. 6مه مشوره مې تا ته دا ده که چېرته ته محصل یې، د نن ورځې درس به د سبا ته نه پرېږدې. اکثره محصلین څه کوي؟ وایي چې د امتحان په شپه باندې یا امتحان په هفته باندې به زه درس وایمه. هغه بیا څنګه کېږي؟ په ده باندې بوج کېږي او هغې هفته کې هم دی درس نشي ویلی، یا په هغې شپې باندې یا په هغې ورځ باندې هم درس نشي ویلی. نو بیا په امتحان کې په تشویش کې
او دوی څخه چې کوم اصلي موضوعات وي هغه ورڅخه ټول پاتې وي. لومړی خو کوشش وکړه چې په صنف کې استاد ته ناست دي په همغه وخت کې باید ته همغه زده کړه څنګه وکړي 40-50% باید زده کړې. چې کور ته لاړې همغه موضوع یو ځلې په انټرنیټ کې وګوره، یوټیوب کې وګوره، د چټ جی پي ټي سره ورسره مشورې وکړه، نو دغه موضوعات ټول په ذهن کې کښېنوه. که 100% نشي زده کولی باید حد اقل 50 شپېته 80% باید ستا زده وي. نو دغه موضوعات چې صنف کې تکرارېږي، ملګرو سره مو همصنفیانو سره مو تکرارېږي، نو باید دغه ټول موضوعات تاسې څه وکړئ د امتحان پورې مکمل زده کړئ. نو په یاد وساته چې د نن ورځې درس به سبا ته نه پرېږدي. اوومه مشوره مې تا ته دا ده که چېرته ته محصل یې، ته کوشش وکړه همدا اوس نه ځان ته داسې یو وړوکی کاروبار پیدا کړه یا وړوکی وظیفه وي، 1 ساعت وي 2 ساعته وي یا ریموټ جاب ځان ته پیدا کړه یا داسې کارونه ته له اوسه زده کړه او ویې کړه چې هغه آنلاین کارونه اوسي. زیاتره داسې کارونه شته مثلا ته کولی شې چې په ایډسنس کې کار وکړې، ایډموب ورته وایي، په هغې کې کار کولی شې. همچنان د فایور یا اپورک اکاونټونه جوړ کړه، په هغې کې ته کولی شې چې کار وکړې، یا داسې نورې وړې پروژې ته کولی شې چې ځان ته پورټفولیو جوړه کړې، د هغې له لارې ته ځان ته پروژې واخلې کار وکړې. یا ته کولی شې چې پس له وخته پوهنتون دې که سهار کې وي ته کولی شې چې مازدیګر کې داسې کوم کار ځان ته پیدا کړې چې ته که هغه دې اول خو کوشش وکړه چې خپل مسلک کې دې باید کار پیدا کړي. که خپل مسلک کې دې نه وي نو ته کولی شې چې نور سکلز چې کوم دي لکه په اداره کې څنګه ته نورو سره څنګه رویه وکړي، معاون سره، رئیس سره، مدیر سره، دې ټولو سره څنګه ته رویه کوي، په دغه ټولو برخو باندې هم ته څه کوي پوهېږي ورباندې. نو چې هر یو کار وي که چېرته امکان لري ته کوشش وکړه له اوسه ځان ته یو کار پیدا کړه تر څو چې یو څو روپۍ هم لاسته راوړې، تجربه به دې هم لاسته راوړي او ډېرو نورو مسایلو باندې به پوه شوی. ما خپله همداسې کړي دي. ما د مکتب څخه شروع کړې ده. ما به پس له وخته پوهنتون ته تلم، سهار له خوا نه به مې نیمه ورځ زه په شخصي مکتب کې زه استاد وم. یو کال یو نیم کال وروسته زه لاړم یو بل انسټیټیوټ کې، ما هلته استادي همدارنګه په ادارې کې ما کار شروع کړ چې هغه ټول سره یو ځای کې ما ډېر څه هلته زده کړي دي. نو همغه تجربې وې چې کله زه پوهنتون نه فارغ شوم زه په کابل کې په فول ټایم جاب باندې هایر شوم، مقرر شوم او ما وکولی شو چې خپل کوم ویب ډیولپمنټ چې ما شروع کړی و په هغې کې زه نور هم کار وکړم، تجربې ترلاسه کړم او خلکو ته فول ټایم کار وکړم. نو دغه واړه کارونه چې کوم دي ته په دې زده کړې په جریان کې کوې، د پوهنتون په جریان کې کوې، نو دا تا سره د په راتلونکي دندو کې ډېره مرسته کولی شي. اتمه مشوره مې تا ته دا ده، ګورئ که چېرته کمپیوټر ساینس پوهنځی هره رشته ده که پام وکړو د تیوري څخه یې عملي برخه ډېره زیاته مهمه ده. که پروګرامینګ ته وایې تیوري خو بیخي 15% ده، نور مکمل یې څه شی ده عملي کار ده. که نیټورک ده هغه هم همداسې دی چې ډېر عملي کار ده، یا د ډیټابیس برخه ده چې ډېر عملي کار ده، همداسې آی ایس برخه ده ډېره عملي کارونه پکې دي، یا د سایبر سیکیورټي برخه ده هغه کې هم عملي کارونه دي. نو ته کوشش وکړه چې دغه چپټر که چېرته ته په صنف کې لرې یا کتاب لرې هغې نه زده کړه وکړه او ډېر وخت عملي کار ته ورکړه. نو دغه به تا سره په راتلونکي کې چې ته وظیفه ترلاسه کوې، هلته کار کوې، تا سره به ډېر کومک په دې کې وکړي. نو که چېرته ته فقط تیوري کې وخت تېر کړي، فقط د امتحان لپاره ته زده کړه وکړې، ته نشي کولی چې په راتلونکي کې چېرته وظیفه واخلې او وکولی شي چاته عملي کارونه وکړي. ګورې یوه اداره چې تاسې هایر کوي، تاسې په وظیفه باندې ګماري، هغوی ته باید ته مشکل حل کړې. داسې نه ده چې ته هغوی ته چپټر چې کوم تا زده کړی ده تعریفونه ورته وکړي، نه، تعریف درنه هغوی نه غواړي، هغوی تا نه عملي کار غواړي. نو ته څه وکړه د کتاب څخه د چپټر څخه فقط د هغه تعریف څخه یا د کوم په لیکلي بڼه باندې چې هر څه وي تفصیل وي هغې نه ځان پوه کړه، امتحان لپاره هم یو څه آمادګي ونیسه او نور زیات وخت به دې څه کوئ عملي کارونو ته ورکوئ. که پروګرامینګ کې نو پروګرامینګ کې هم تر ډېره حده پورې وختي مې درته یاد کړه 15% یې که ته تیوري ته وخت ورکړي، 80% یې باید ته څه وکړي د عملي کارونو ته وخت ورکړي. نهمه مشوره مې تاسو ته دا دی چې تا د ملګرو سره به دې یو ځای درس وایي. داسې مه کوه چې ته وایې چې بس یو چېرته ناست یې او وایې چې زه به یوازې ځان باندې څه کومه مکمله
زده کړه کوم یا به درس وایم. کوشش وکړه چې هر یو مضمون وي لاړ شه داسې یو ملګری ځان ته پکې پیدا کړه په صنف کې دی چې هغه ستا او د هغه خوی سره جوړیږي او تاسې کولی شئ چې یو بل سره په درسونو کې په نورو برخو کې تاسې یو بل سره همکاري کوئ. ما خپله همداسې کړي دي. زه صنف کې ګورئ چې تاسې سره به 10 15 شل هر څومره ملګري همصنفیان چې وي ټول ستاسې کلوز فرینډ یا نږدې ملګري نشي کېدی. حتما تاسې به یو ګروپ لرئ 2 3 یا 4 نفره به داسې څه وي هغوی به ډېر سره کلوز وي. نو تاسې څه وکړئ همغه ګروپ چې کوم ده همغوی سره یو ځای کار وکئ چې هره مسله پیښیږي هر یو نوی زده کړه کوئ هغوی سره یې شریکوئ هغوی به تاسو سره شریکوي. هر یو پروژه یو آیډیم ذهن ته راتله هغوی سره یې شریکه کړئ. په امتحان کې کله چې تاسې درس ووایئ نو کوشش وکړئ چې یو ځای سره کښېنئ او یو ځای سره درس ووایئ نو دا به تاسو سره ډېره مرسته وکړي. اکثره داسې نور پوهنځي دي چې هغوی هلته د چپټر ته زیات وخت ورکول کېږي تیوري ته زیات وخت ورکول کېږي. نو بیا هلته څه دي که ته چپټر واخلې چېرته په باغ کې په صنف کې په اتاق کې یو جلا ځای کې کښېنې هغه جلا مسله ده. خو د کمپیوټر ساینس چې کوم درسونه دي هغه کوشش وکړئ چې یو ځای سره کښېنئ او یو ځای سره مسایل حل کړئ او یو ځای یو بل سره مشورې شریکې کړئ او کوم څه چې زده کړي دي هغه ټول یو بل سره کوشش کوئ چې په شریکه باندې مخته لاړ سئ. ګوره محصل وروره ځوانه که چېرته په سمه توګه دي هره رشته کې چې ته یې که پروګرامینګ ده سافټویر انجینري وي نیټورک وي آی ایس وي ډیټابیس وي چې هر یوه څانګه دې ده که چېرته په سمه معنا دی په سمه توګه دی هغه ولوستله همدغه ویډیو ځان سره وساته او کله چې ته له پوهنځي څخه دې فارغېږې نو دغه وظیفه به تا ته تر کوره درځي. نو ګورئ کله چې تاسې په خپله برخه کې مو دومره وړتیا ترلاسه کړي چې یو اداري مشکل حل کړي د یو شخص مشکل حل کړي هغوی حتما تاسې هایر کوي که هغه شخصي ادارات وي که دولتي ادارات وي که نړیوالې مؤسسات وي هغوی ټول تاسو ته ضرورت لري. اکثره کسان وایي چې وظیفې نه پیدا کېږي. ګورئ دغه ټیکنیکل برخه چې ده زموږ برخه چې د کمپیوټر ساینس چې ده دا په واسطو باندې اکثره نه کېږي. نو تاسې به څه کوئ تاسې چې په خپل پوهنځي کې وړتیا پیدا کړه وظیفه به تاسې په خپله به تاسې کولی شئ چې ځان ته وظیفه پیدا کړئ که یا جابز ډاټ ایف ده اکبر ډاټ او آر جي ده یا نور شخصي تاسې کوم ملګري لرئ نیټورک لرئ هغوی به تاسې ته خپله زنګ وهي چې راشه موږ سره کار وکړه زموږ مشکل حل کړه. ما سره ما خپله دا تجربه کړې دي. یو ادارې کې چې مې کار کړی هغوی زه نه یم پرېښی چې بل ځای ته زه لاړ شم ځکه چې ما د هغوی مشکل حلوه یا داسې به و چې بل ادارې به غوښتنه کوله چې ته څه وکړه موږ سره کار وکړه. همدا اوس هم ډېرې آفر رشته ده ته به څه کوې ته به هغه آفر ځان ته پکې انتخابوې چې هغه د مالي لحاظه ستا د صحي لحاظه ستا نور امکانات چې کوم دي دا ټول په نظر کې ونیسه او هغه ځای ځان ته څه وکړه انتخاب وکړه. نو هدف مې دا دی که چېرته دې په خپل پوهنځي کې خپله رشته کې خپل بخش کې سم کار وکړه عملي کار ته د زیات وخت ورکړه نو انشاءالله په راتلونکي کې وظیفه اخیستل به تا ته بیخي ساده کار ښکاره کېږي. نو محصلینو ځوانانو ورونو دغه 10 مشورې که چېرته تاسې عملي یې کړئ نو تاسې به په راتلونکي کې خپل ځان کې مثبت تغییر وګورئ او ډېر هغه مسایل چې ما تاسو ته دا 10 نقطې وویلې تاسو ته به راتلونکي کې هغه مشکلات چې کوم دي هغې څخه به تاسې په امن کې یاستئ مشکلات به تاسې ته نه وي او تاسې به وکولی شئ چې په اسانۍ سره وظیفه وکړئ کاروبار وکړئ او بهتره غوره تر ټولو لوړ معاش به تاسې واخلئ. نو دغه ویډیو که چېرته مو خوښه شوي وي د یو څه مو ورڅخه زده کړي وي نور ملګرو سره یې شریکه کړئ لایک یې کړئ که یوټیوب چینل کې ګورئ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ښه وخت ولرئ آباد اوسئ بریالي اوسئ.